السلام علیکم دوستانو، بالاخر د اویس اصلي قاتل گرفتار شو. د اویس قاتل خپل نږدې رشتہ دار د غیرت په نوم قتل کړي. اویس کوم رشتہ دار قتل کړي او پسې قتل کړي؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګین نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو تر ټولو اول خو ټولو ته معلومه وه چې د 400 خلکو پولیسو ته وارننګ ورکړی وو چې که چیرته په 2 ورځو کې د اویس قاتل گرفتار نشو نو موږ به په 400 کې ټول بازار بندو او یو غټ احتجاج به وکړو. خو د خیبر پښتونخوا پولیس چې مثالي پولیس ورته ویلی شي نن یې ډیر غټ کار وکړو او یو میاشت نه پسې د اویس شهید قاتل گرفتار کړو. لکه څنګه چې د مردان ډي پی او ویلی وو چې اویس چا قتل کړي نو د اویس کور سره 2 میټرو نه لرې نه دی. خو دوستانو دوی په دومره وخت کې ډیر زیات تفتیش وکړو او د اویس قاتل د هغه اوخی دي چې تر زامنې هم کیږي. دا 3 کسانو او 3 ورونو چې د تر زوی کېدو په شریکه باندې قتل کړي. دوستانو نن په 400 کې په دې باره کې پریس کانفرنس هم وشو چې د اویس پلار پکې پخپله دا اقرار وکړو چې زما زوم چې زما ورواره هم کیږي زمونږ سره فیملی لانجه وه نو دا قتل هم دوی کړي. دوستانو مجرم گرفتار شو او چا چې د اویس باره کې आवाज اوچت کړي نو دا ظاهره خبره ده چې دا د هغې دپاره د خوشحالۍ مقام دی. اوس خبره د عدالت ده چې عدالت د اویس قاتل ته څه سزا ورکوي. د اویس قتل خپل اوخي یا تر زوی ولې او څه لپاره کړی د دې پوره معلومات موږ ته نشته خو نږدې وخت کې تاسو ته د دې په باره کې مکمل معلومات راټولو. نو د دې لپاره که چا زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې موږ د دې په باره کې مکمل معلومات تاسو ته ضرور رسوو. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تاسو په دې هکله څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم د لوی خورې په امان.